کتا سو خیال وکي د مسلمان فطری تقاضا دا پکار دا چې واده وکي نو دعا بدا کوي چې خدایا دې خزینا مالا بچی راکې نو داسې بچی راکا چې امان رستم د دین خادمان. کتا سو خیال وکي یو حدیث دی او هغه قانون دی. پیغمبر فرمایي چې د مسلمان د اعمالو مدار په نیت باندې دی او نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. واده هم یو عمل دی د دې متعلق بم ته یو نیت کې نو هغې نه بعد به واده کې او بیا به پې فایده مرتب کېږي. که تاسو نه خفه کېږئ مونږ او تاسو ټولو ودونه کړي. د واده په ړومبۍ شپه چا دا ویلی دي چې دا واده ما په دې نیت کړی هلکه څه کوې واده دی سله واده کوې مور مې بوډای ده پخلی نشي کولی زه ځوان یم ما ته واده پکار وغیره وغیره. دا به تاسو نه یې اورېدلي چې کوم زلمي دا ویلي چې هلکه واده سله کوې واده دې له کوم چې د پیغمبر سنت ادا شي. اورېدلي مې د چا په واده کې تاسو ټول وایي په خپله مونږ چېرې نه دي ویلي. ښه جي چې مدار د اعمالو په نیت دی. ښځه دې وکړه په نیت د ثواب او د سنت نه نو ښځې که 200 کاله تا سره تېر کړم نو الله به د اوربشې عمره ثواب هم د دې ښځې نه درکوي ځکه چې تا په نیت د سنتو نه وکړي. که ته وایې مونږ ته مولیانو نه دي ښودلي مونږ ته مولیانو ښودلي دي هغه کم شی دی چې ملا نه پاتې دی. عین د نکاح په ټیم کې ملا ووایي چې النکاح قال النبي صلی الله علیه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جناب محمد رسول اللہ فرمائلی دی چې نکاح زما سنت تے چا چې زما د سنتو نه اعراض کو دا زمونږ نه دی ویلي. خو هغه وخت کې ستاسو د ملا دې خبرې ته چېرته خیال هغه وخت کې خو تاسو په ډرنجک ویئ ډزې دي غوبل دی غراز دی غروز دی لارۍ دی چې پټرک ختلی یې صاحبه لا لا چغې دی چې پټاخي دي. سهار راته چا وی چې یاره چې دې ودونو کې ډزې کېږي د دې څه نه کېږي نو ما وی چې د دې به څه ولې نه کېږي خو که کولو والا چرته وی وی تاسو یې څه نه شئ کولی معلوم خدا کولی شو چې خوله مشلې ده چې ډزې مه کوئ مه کوئ مه کوئ ګناه ده اسراف دی. وی حکومت یې څه نه شي کولی نو مال حکومت د څه شي څه وکړه چې لا د دې به وکړي. هغه حکومت چې څوک دی هغوی یې په خپله کوي. په بالا ماڼۍ کې واده و یو غریب پکې ډزې کړې وې هغه یې ونیو جیل ته یې ولېږه. په تاکال کې واده و کلاشن کوپونه پکې چلېده چا ورته هېڅ نه وي چې لالاګان پکې ناست. نو دا خو صاحبه د نور جمال کار دی یو ملا و د هغه د زوی نور جمال نامه وه نو هلکانو سره ښکار له تلی و نو ګیدړي وویشتو هلکانو ورته ویل دا مردار دی ویل څوک وایي چې مردار دی زه د ملا زوی یم د حلال ما ویشتی پلار له یې چې راغلی وی چې میاں جی ګیدړ حلال ہے اگر نا کون آنکھنے کے حلال ہے مردار
وی چې نور جمال آکنے کی گیدڑا لال انہیں پھنڈے ہے دویشتے دے وی پھر ٹھہرو میں کتاب بیکھا چې نور جمال گیدڑ وشتے دے ادھرے گئی چیز کتاب راغستے دے مختے نیولے دے چې بھائی سنو کتاب اچ لکھی ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال کتاب کی لکھلی دی چھی نور جمال چرتا یا تب گدڑان میں دھران ٹول روائی نو چرتا چھی نور جمالان ناستی یا تک کلاشن کو پہ چلے دل روائی او چرتا چھی نور جمال نہیں نو پٹاخا چلولم نہ روائی عزیزہ دا ملک با علا ملکی گی دا ملک با علا دا سڑی تو ملکی گی چھ شاو گدا دا پارا یو قانونی امیر او غریب دا پارا یو قانونی خزے او غریب دا پارا یو قانونی ننستا پا ملکے ایس قانون نشتا بیاک وقت پا کسنور قانون چلی بیاک وقت پا دے ٹولا دنیا کے دا سے ملکو خواہے چھے بیاک وقت پا کسنور قانون چلی دا سے ملک نو زمازی دانو زمون دا ملک کم کار سمدے چلا پاتے ڈازش دوی دا پارا پکار چو چا ڈازو کو او دے سپیگمو کے ورطا پڑھائے واچے اور آکاگی نیغ تورخم تبوزی چی تیاری ڈازی شورو دی او غزا شورو دا ستا دا ڈازو دیر شوق دے و میدان لمیراوست تکڑا دلتا منگلا جہاد کانفرنسونا کہ جرازی جی جہاد کانفرنس تے ستاسو پدی یونیورسٹی کیوں جہاد کانفرنسونا دیر کی گی ما پسرالے وی جی جہاد کانفرنس تے تب امراضی مال سے چل بکو پکے وی دے خلقو تب دے جہاد ترغیب ورکو مال جہاد کانفرنس تا زما وچے تقریرون اوکونو مخبطور خم بروانی کو بیا کورونو تب خزو تا نرازو وی نجی خلق تیزو مال خواه دلور میں دے میڑمری او د زوی می دی عورت او زدی پکې ګرځم سلامتا د پردای مور زوی دی تیزوم چې ته په ورځاو زدی د خزي غیب کې ناس انصاف دیتا نو که زتا ته وایم چې دا جهاد دی